بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو څنګه چې تاسو ته ښکاري زموږ سره مخې ته دا یو 10 امپیر چارجر پروت دی د شور کمپنۍ والا او ډېر په بد حال دی. دا بس مطلب په یوز کې راغلی د کابل نه راچوت شوی دی او تاسو ته ډېر ښکاري ډېر ستا په سخا دی. په دې کې مونږ ریپیرینګ وکړو تاسو ته ښکاري خو یو ډېر اهم پوینټ چې دی هغه پکې راغلی دی نو ما چې دا ستاسو سره شریک کړم. اکثر کارګر حضراتو ته هم دا مسله راځي او عام که چېرته تاسو ته هم دا مسله راشي ستاسو چارجر وي یا مطلب تاسو د ریپیرینګ کار یې زده کوئ نو دا یو کامن فالټ او دا ډېر سړی بیا کړی چې مطلب چاته نه معلوم کنه نو بهتر جوړیږي چې د چا په ذهن کې یا چاته دغه شان مطلب تجربه وشي مثال چې څومره سرکټ ریپیر کوي او هغه ته مخې ته دا مسله راشي او هغه حل کړي. نو ما ته دا مسلې راځي او چې څومره هم زه مسلې پیس کوم مطلب دا دی مسلې حل کوم نو کوشش مې دا وي چې هغه ستاسو سره شریک کړم. نو په دې کې مسله دا ده چې د دې آوټپوټ ولټیج چې دی هغه ډېر زیات های دی. نو ګورئ د دې چارجر ولټیج چې کله های وي مطلب دا دی سی وای دا همیشه چې دی دې ته وایي فیډبیک سیکشن. فیډبیک سیکشن دې ته وایي چې مطلب ایسی ته چې کومه دی په صحیح طریقه اولټ نه میلاویږي نو د هغې وجې نه دی چې دی په آوټپوټ باندې د ځانه چې کومه دی اولټ سیوا ورکوي. پوه شوئ د ځانه اولټ دی څه کوي سیوا ورکوي. چې کله دی د ځانه اولټ سیوا ورکوي نو بیا زموږ سره بیټرۍ چارجینګ کې څه کېږي مسله راځي. دا چې تاسو بیټرۍ ته ور ولګوئ 2 منټه به یې کار نه وي کړی او زموږ سره به یو بلک کړی دا انپوټ سیکشن دا ټول دا چې دی دا به بیا سوځېدلی نو دا به مونږ څه کوو ریپیر کوو. تاسو ته مخکې په تېره شوي ویډیو کې ما ویلي چې د 13.2 یا 13 نه واله 14.14 پورې زموږ سره اولټ پکاري په آوټپوټ باندې. دا چې کومه دی څونه اولټ ورکوي دا ډېر زیات ورکوي نو راځو او تاسو ته دا چیک کوو. ښه نو ملګرو ما د دې دا سوچ ورکو او تاسو ته ښکاري. ښه نو ملګرو تاسو ولیدل چې موږ څنګه سوچ ورکو نو د لږ ټایم لپاره چې دی لیټ ولګېدو او بیا بند شو. داسې چېرې شو دی زموږ سره ایسي وواله. تاسو ته چې موږ څنګه ووایي چې دا زموږ سره دغه د آوټپوټ ولټیج چې کومه دی های دی نو وختي خو لږ ساعت لپاره لګېدلی و خو چې ما کله ویډیو سټارټ کړه او تاسو ته مې چې اډو کو نو یو سیکنډ به وچلېده او هغه څه شو زموږ سره بند شو مطلب دا ایسي واله. نو د دې د ریپیرینګ په باره کې خو ما تاسو ته الریډي ویلي دي او ویډیو مې جوړه کړې چې انپوټ سیکشن به څنګه ریپیر کوئ نو د هغې ضرورت زه اوس نه ګڼم په دې وخت کې. راځم او تاسو ته ولټیج چک کوم. دا مې په ډي سي 200 رینج باندې سلیکټ کو. زه چې دی صرف د یو څو سیکنډو دپاره دی خالي به سوچ ورکوم او واپس پې زه روباسم چې څه وکړي زما سره د آی سي ونه وهي. نو تاسو دلته په دې میټر باندې توجه کوئ صرف ښه چې تاسو ته ښکاري چې مطلب تاسو آوټپوټ باندې څومره ولټیج دی که نه چې دا تاسو وینئ نو چې صرف ستاسو د لیدو مسله ده. زه چې دی نورو بیا تاسو ته ووایم چې مطلب حل به څنګه راوباسو. نو ګورئ تاسو ولیدل چې زموږ سره 32 ته اولټ ورسېدو څو ته 32 ته نو دا زموږ سره اولټ چې دی دومره های کېږي. نو د دې وجه څه ده دا زموږ سره ځکه های کېږي که نه چې تاسو ته ما اوله مو وي چې دا زموږ سره فیډبیک سیکشن چې کوم مسله ده دې خوایې یا چې کله دا اټو کپلر خراب وي نو هم دا شی کوي مطلب دا د اولټ های کېږي او د دې وجې نه هم دا شی کوي. او چې دا TL 461 دا زموږ سره یو ریګولیټر دی چې کله دا خراب وي نو بیا هم دا شی کوي. یا چې دا زموږ سره دا کم دغه ښکاري دا زموږ سره یو ویریبل دی 105 د دې په ځای تاسو 102 هم لګولی شي. دا ویریبل خراب شي نو بیا هم دغه مسله ورکوي. او دې خو ګورئ دا تاسو د ډایوډ ښکاري دی کې دی خوا چې د دې کوایل د خپې نه راغلی دی خو ګورئ او دې خوا دې رزسټنس ته راغلی دی او دې ریګولیټر ته چې کومه دی د دې دغه راغلی دی خو ګورئ دې ځګې ته نو دا زموږ سره څه چل کوي چې کله دا ډایوډ خراب شي یا دا دغه خراب شي دا اټو کپلر خراب شي PC 817 او یا زموږ سره دا TL 431 چې کومه دی دغه دی یا څه ورته وایي ریګولیټر IC دا خراب شي نو بیا هم دا شي کوي او LM 358 چې دا شی خراب شي بیا هم دا شی کوي. خو
خو مین چې کوم پوینټ زیات تر چې کوم راځي اولټ های کیږي او د هغې د وجې نه زموږ سره څه کیږي دغه سوځي دا څه ورته وایي دا چارجر سوځي هغه زموږ سره دا وړوکی کپسټر دی دا وړوکی کپسټر د دې په ځای باندې دا زموږ سره کوم کپسټر دی دغه دا چې زموږ سره دی 50 اولټ 47 یو ایف د دې په ځای باندې تاسو 50 اولټ یا 100 اولټ او 35 یو ایف هم لګولی شئ دا چې دی دا به مونږ بدلو او دا به زموږ سره انشاءالله چې ټیک شي په دې کې د انپوټ مسله هم راځي لکه اوس مثال په طور دا انپوټ سیکشن دی په دې کې اکثر ستانه اوس د مثال دا 1.5 کې ډایوډ دی دا درنه شارټ پاتې شو یا دا خراب دی یا داسې په انپوټ سیکشن کې نور څه مسله راغله نو د هغې د وجې هم دا شی کوي خو عموما چې دا هغه زموږ سره څه کوي د دې کپسټر د وجې نو راځو او کپسټر ورته بدلو دا ما د یو بل چارجر نه دا کپسټر راایستی تاسو ته ښکاري دا 47 یو ایف دی او 50 اولټ دی دا ورته بدلو چې څه چل کوي بس نو دا ته مونږ رالري کوم ملګرو تاسو ته ښکاري اوس په دا بل یې ورلګو څنګه چې تاسو ته ما ویلي په دې کې پلس او ماینس دا کرلی سیټ چې دی دا ماینس دی او دا بل سیټ چې دی دا پلس دی نو زموږ سره په دې کې هم دا کرلی سیټ دی تاسو ته ښکاري د دې خوا ماینس او د دې خوا پلس نو په دې طریقه باندې تاسو ولګوئ ګوره ورته ښه ها نو ملګرو دا خو زموږ سره څه شو کمپلیټ شو اوس راځو او سوچ ورکو چې آیا دا زموږ سره اوس په صحیح طریقه باندې کار کوي او که نه نو راځم او تاسو ته میټر را دې خوا کوم او دا په 20 اولټ باندې سلیکټ کوو ګورئ دا ښه سوچ مو ورکو او تاسو ته ښکاري چې هغه د لیټ ښکاري لګېدلی دی که دا رڼا ډېر زیاته ده په دې کې که تاسو ته نه ښکاري تاسو دې میټر ته ګورئ ښه تاسو ته اوس اولټ چیک کوم 13.9 8 چې دی نو دا زموږ سره څه دی 13.9 دا پیکس اولټ دی نو دا اوس زموږ سره چارجر چې دی کومه دی کمپلیټ شو او په صحیح طریقه باندې دا څه شو دا به زموږ سره کار کوي نو زه امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې دا مې ستاسو دپاره یو سپیشل دغه خواري وکړه او چې دا ویډیو مې جوړه کړه یو ایسې خو مې وویله ستاسو د لاسه یو 30 روپۍ تاوان مې وکړو اوري خو بیا به هم تاسو ویډیو نه شیر کوئ که نه تاسو ماته معلوم یي خو دا ویډیو شیر کوي د هنر سره چې دی د سکل سره محبت پیدا کوي مینه پیدا کوي او د یو بل سره محبت او مینه پیدا کوي مینه خوره کوي نفرتونه ختم کوي په لوی الله مو سپارم د الله په امان